د هیواد نوموتی لیکوال او نقاش استاد عزیز سوران سباندي 50 هنري اثار نن د یوه هنري نندارتون په درشل کې نندارې ته وړاندې شول. د کندوز ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي اسلامي امارت د شاعرانو هنرمندانو ملاتړ او پالنې ته ژمن دی. دوی زیاتوي د دغه نندارتون له ترسره کولو یې موخه د هنر وده او میناتورۍ ته د ځوانانو هڅول دي. دروازه ریاست اطلاعات فرهنگ برای شاعران، نویسندگان، هنرمندان همواره باز بوده و این نمایشگاه در کندوز بر یک روز افتتاح شده که ساعت 9 افتتاح شد و تا ساعت 5 بجه ادامه پیدا میکنه. ما توقع داریم که تمامی جوانان بیاین از این نمایشگاه دیدن بکنن و از فرصت هایی که ایجاد میکنیم شما استفاده بکنین و امروزه افغانستان امن است، فضای خوب مساعد است برای نویسنده، شاعرها و نویسنده و بار دیگر به نمایندگی از ریاست اطلاعات فرهنگ از استاد عزیز قدردانی میکنیم، سپاسمندی میکنیم که ارج گذاشتن به ولایت ما تشریف آوردن. په همدې حال لیکوال او نقاش ښاغلي عزیز سوران د اطلاعات او کلتور ریاست له دې هڅو مننه وکړه او زیاته کړه چې په خپلو هنري اثارو کې بېلابېل موضوعات د هنر مینوالو ته وړاندې کړي دي. ریاست اطلاعات فرهنگ همیشه اینا زمینه را برای رشد و گسترش هنر در تمام بخشا زمینه سازی کردن که ما از اینا خیلی سپاسگزار هستیم و یک نوید برای هنرمندای عزیز ما در تمام عرصه است که اینا با جرأت میتونن که آثار خود در هر بخش که هستن به نمایش بگذارن. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د تکړه نقاش او لیکوال عزیز سوران نږدې 2700 هنري اثار په کور دننه او له هیواده بهر د بېلابېلو هنري نندارتونونو لارې نندارې ته وړاندې شوي او په پراخه کچه د هنر مینوالو د پام وړ ګرځېدلي دي.